أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم مرغوب ہے کیا صلی علی نام محمد مرغوب ہے کیا صلی علی نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد اللہ رفعت کے سر عرش خدا نے اللہ رفعت کے سر عرش خدا نے اپنے ید قدرت سے لکھا نام محمد تکبیر میں کلموں میں نمازوں میں اذامیں تکبیر میں کلموں میں نمازوں میں اذامیں ہے اسم الہی سے جڑا نام محمد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك د ربيع الاول شریف میاشته او دا هغه میاشته چې په دې میاشت کې په 12 ربيع الاول د ګل په ورځ باندې سحر د دواړو جهانو سردار احمد مختار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی دنیا ته تشریف آوری کړی و او د آمینه بیبي او د عبد الله رضی الله تعالی عنہ د دی پکور کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولادت با سعادت شو. دا هغه وخت چې په دغه وخت کې ابلیس ډیره جړه کړی و شیطان ډیره جړه کړی و سلور وختونه دي چې په هغه کې ابلیس ډیر جړلی و یو په هغه کې دا وختو چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کله دی دنیا ته تشریف راوړو نو شیطان وی چې دی خو اوس ډیر خلک زمانه بچ کی زما د فتنې او د فساد نه ډیر خلک بچ کی زما ډیر مهنت بزای شي زما ډیر کړهو به بیزای شي نو هغه ډیر جړاګانې کولې حدیث مبارکو کې راځي چې خورې به راغسته او په خپل سر باندې به اچولې چې دا څنګه چلو شو ځکه یو شاعر وی چې کله د ربیع الاول میاشت وي نو په دې کې ډیره خوشحالي وي ځکه چې په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړ او سوا د ابلیس نه ټول عالم باندې خوشحالي و د فرشتو په مجلسونو کې خوشحالي و د دنیا چې څومره په د پیدایش په وخت کې د څومره محلونه څومره بوتانو دا ټول را نذکر شوی او الله تبارک وتعالى په هر ځای کې د خوشحالي د سعادت یو ماحول چې نه دا تیار کړو نو ځکه یو شاعر وی چې نثار تیری چهل پهل په هزار عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں دا بعض کسان دا اوس چې کوم مخلوق ته هغه وی دا تاسو مونږ پسې لګیا یې مونږ ته تاسو پسې مونږ نه لګیا مونږ خو تاسو نه دی غسته ویول نه تاسو وایي کنه چې ابلیس چې دی نو دا دغه کوي خوشحالي نه کوي نو مونږ دا خو مونږ ابلیس یادو دا خو تاسو نه یادو نو دی په جواب کې نه په دې شعر کې د ابلیس نه مراد چې دا مونږ یو کنه نو په خپل د ابلیس نظام څوک مراد واخلي مونږ خو هغه وخت یادو چې شیطان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر راتلو باندې هغه خفغان او جړه کړي و نور ټولو خلکو خوشحالي کړي و نو که اوسم څوک داسې کوي نو بس هغه بیا دغه به مرادي نو خجی خپل خبره لازم دا خود ربیع الاول شریف مبارک خبره شو په دې میاشت مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولادت با سعادت شوه دی او د دې په باره کې الله تبارک وتعالى فرمایي ورفعنا لك ذکرک اے محبوب صلی الله علیه وسلم مونږ ستا ذکر ستا د خاطر اوچت کړل دی ورفعنا مونږ اوچت کړل دی لکه ستا د پاره ذکر کا ستا ذکر یعنی ستا د رضا کولو د پاره ستا د خوشاله ولو د پاره ستا د شان د اوچتولو د پاره ستا د مرتبه او د درجاتو د اوچتولو د پاره مونږ ستا ذکر اوچت کړل دی د دې ورفعنا لك ذکرک نلس قسمه تفسیر دی نلس قسمه معنی ده یو معنی دا ده چې ما ستا ذکر داسې اوچت کړی دی چې اذا ذکرت معي الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ما ستا دا ذکر څنګه اوچت کړی دی اذا ذکرت معي الله فرمایي چې کله زما ذکر کیږي نو الته کې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا ذکر هم کیږي نو چې د الله ذکر کیږي ور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي نو دا په دې طریقه باندې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر د الله تبارک وتعالى اوچت کړی زه تاسو له بس مثالونه در کوم بس دا زما د تقریر او د خبره خلاصه ده یو مثال چې د الله ذکر کیږي و سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي د هغه یو مثال کلمه طیبه ده لا اله الا الله لا اله الا الله
لا اله الا الله دا یو کلمه شو، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا بل جمله شو. صرف په لا اله الا الله ویلو باندې سړی مسلمانی گینا. لا اله الا الله عیسی روح الله دا د عیسایانو کلمه، لا اله الا الله موسی کلیم الله دا د يهوديانو کلمه و. صرف په لا اله الا الله باندې سړی مسلمانی گینا. اذا ذکرت معیه چې شنو بیا به خبره ټیک شي چې د الله ذکر موشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وشي، بیا به زمونږ کلمه طیبه پوره کیږي، بیا به سړی په دې کلمه باندې مؤمن مسلمان ګرځي. او هغه صدا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د ورفعنا لك ذکرک یو تفسیر شو، یو مثال شو چې اذا ذکرت معیه الله وت فرمایي چې زما ذکر کیږي را سره به دستا ذکرم کیږي. نو یو مثال څه شو؟ کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. مخکې دویم مثال بیانول نه مخکې لا اله الا الله محمد رسول الله کې علما کرام ډېر نقطه بهترینه نقطه بیاني او هغه دا چې لا اله الا الله کې 12 حروف دي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې 12 حروف دي. لا اله الا الله په جمله کې د الله نوم دی، په محمد رسول الله کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دی. د الله نوم کې سلور حروف دي، د محمد په نوم کې سلور حروف دي. د الله په نوم کې نقطه والا حرف نشته، یعنی با جیم چې کوم منقوط حروف دي دا پکې نشته. د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم کې نقطه والا حرف نشته. د الله چې کوم حروف دي په دې کې لام مشدد دی، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نوم دی په دې کې میم مشدد دی، یعنی یو مشدد حرف دلته دی بل مشدد حرف دلته دی. لا اله الا الله پورا جمله کې 12 حروف، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه پورا جمله کې 12 حروف. فلا اله الا الله دې جمله کې نقطه والا حرف نشته، او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې نقطه والا حرف نشته. او دا دواړه کلمې دا دواړه جملې چې رايوځي شي کلمه طیبه تی جوړیږي او په دې کلمه باندې سړی مسلمانېږي. ځکه الله فرمایي اذا ذکرت معیه، اے محبوب صلی الله علیه وسلم چې په کوم ځای کې زما ذکر کیږي التبستا ذکر کیږي. دا یو مثال شو. دویم مثال چې کله مونږ او تاسو په دې مقدس مکه باندې اذان وورو، اذان یو داسې اعلان دی چې دا په مقدس مکه باندې 40 غنټې خامخا پسنه سزا کې شروع وي. یعنی دلته کې اوس د ماسپخین وخت په 1 بجه داخليږي نو 1 بجه اذان شروع شي. افغانستان ول زمونږ نه نیمه غنټه مخکې دي، دوبه او سعودي ول زمونږ نه لږ وروسته دي، یعنی لس منټه 15 منټه د هر یو علاقې په خپل مینس کې فرق دی. نه هغه کې چې څومره داسې بیا انډونیشیا د نور ملکونه دي، امریکا د زمونږ نه 11 غنټې وروسته ده. یعنی په هر وخت کې سنه چرته د مازیګر ټایم داخلي، چرته د ماخام ټایم داخلي، چرته د ماسخوتن ټایم داخلي، چې غنټه نیمه تیر شي نور ټایمونه داسې یو بل پسې داخليږي. نو اذان دا یو داسې اعلان دی د دین اسلام چې دا په دنیا کې په هر سکند کې په هر منټ کې هر وخت شروع وي. او دا یو داسې اذان داسې کلماتو باندې مشتمل دی چې کله مونږ اذان وایو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بیا وایو اشهد ان لا اله الا الله دوزلا، او بیا وایو اشهد ان محمد رسول الله. هغه حدیث قدسی مضمون دی اذا ذکرت معیه. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما ذکر وشو په اشهد ان لا اله الا الله کې، ورپسې ستا ذکر دی اشهد ان محمد رسول الله. او کم خلق چې ذکر د مصطفی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني نو د شل زله اذانو کې خو چې دا جمله پکې نه اشهد ان محمد رسول الله نو دا اذان صحیح نه دی او دا اذان نیمګړی دی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر د الله تبارک وتعالى د ذکر سره دا یو ځای دی. دا غي دویم مثال اذا ذکرت معیه، دویم مثال اذان دی چې په مقدس مکه باندې څومره اذانونه کیږي د الله تبارک وتعالى ذکر سره یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي. دا دوه شو. دریم اقامت دی. اقامت هم د اذان په شان دی، خو چې کله جمع ودرېږي نو په هغه وخت کې دا کیږي صرف د دوه جملې پکې سیوا دي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله دوزلا، اشهد ان محمد رسول الله دوزلا، حي على الصلاه وحي على الفلاح دوزلا. او په اقامت کې دا یو جمله سیوا ده قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، دا جمله پکې سیوا ده. بیا الله اکبر او لا اله الا الله. اوس په دې ځای کې وګوره، په دې ځای کې چې کله الله اکبر پسې اشهد ان لا اله الا الله ویل شو د الله ذکر وشو، ورپسې ذکر د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. که څوک پکې دا ذکر نه کوي نو اقامت یې نیمګړی دی،
انکمپلیټ دی، مکمل نه دی، دا اقامت نه کیږي. اقامت بیا دوباره کی، اعاده به کوي، ځکه چې د الله ذکر دی او ورسره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر دی. یعنی په کوم ځای کې چې د الله ذکر کیږي هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي، ځکه الله فرمایي اذا ذکرت ذکرت معي. اے محبوب صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې چې زما ذکر کیږي په هغه ځای کې بس تا ذکر کیږي. دا درې مثالونه شو. څلورم مثال چې دی نو هغه تاسو له درکوم د مونځ ډیر بهترین عبادت دی. مونځ په انسان باندې په زندګۍ کې یو ځل دو ځل نه، په کال کې یو ځل دو ځل نه، په میاشت کې یو ځل دو ځل نه، بلکې په پوره ورځ کې 15 پیری الله تبارک وتعالى په انسان باندې فرض کړی. او مونځ یو داسې عبادت دی چې د دې معافي نشته دی. د دې معافي که یو انسان په ولاړه باندې مونځ نشي کولی، په ناسته به کوي، که په ناسته نشي کولی په ملاسته به کوي، که په ملاسته نشي کولی په اشاره به مونځ کوي. خو د مونځ معافي عام انسان ته د مونځ معافي نشته. زنانو ته د 100 ورځو مخصوص ورځو دپاره معافي شته، باقي د دې معافي نشته دی. نو دا مونځ په هر حالت کې کول دي. چې مونځ په هر حالت کې کول دي نو مونځ طریقه تاسو ټولو له درځي چې انسان ودرېږي، سبحانك اللهم اول تکبیر تحریمه وي، سبحانك اللهم وي، سوره فاتحه وي، بیا ورسره بل سورت یو ځای کې، بیا رکوع لړ شي، د رکوع نه رابر شي، بیا 2 سجدي وکړي، بیا بل رکعاتو کې، بیا قاعده کې کینی. یعنی د انسان دا عبادت چې دا خالص د الله رضا لپاره دی، چې انسان ودرېږي د لاسونه خپل اوچت کړي چې د دنیا سره تعلق ختم، د دنیا سره واسطه ختم. ځکه چې دا مونځ داسې عبادت دی چې د دې په شان بل بهترین عبادت نشته. علما لیکي چې دا مونځ کې دا نور عبادتونه موجود دي، لکه څنګه چې انسان روزه نیسي نو په مونځ کې روزه موجوده ده، ځکه چې په روزه کې خوراک او څښاک بند دی، او مونځ ته چې ودرېږي په دې کې خوراک او څښاک بند دی. یو په انسان باندې چې کوم زکات فرض وي، د زکات یو جلک په دې مونځ کې مشته. لکه انسان په زکات کې خرچه کوي، د خپل پیسو نه د 100 روپو نه 2.5 روپۍ هغه اوباسي، یا د لاکو روپو نه 2.5 روپۍ هغه زکات اوباسي، یعنی سره خرچه کوي. داسې چې انسان کله مونځ ته ودرېږي نو د په دې مونځ باندې هم سره خرچه راځي. د کپلو د پاکوالي، د بدن د پاکوالي، د ځای پاکوالي، د جانماز پاکوالي، دا خو خامخا صابون صرف باندې دی باندې کیږي، لږه خرچه پې راځي. نو دغه شانتې په مونځ کې د زکات یو جلک هم شته. علما لیکي چې دا مونځ داسې بهترین عبادت دی چې په دې کې د حج جلک هم شته. حج لم چې سړی لاړ شي او هلته د خانه کعبې نه طواف کوي نو لبیک اللهم لبیک د اوازونه کوي چې الہ العالمین زه حاضر یم. او دلته چې کله خلک ودرېږي سبحانک اللهم، دا د الله سره خبرې دي. علما لیکي که ته وایې چې زه د الله سره خبرې وکړم نو مونځ ته ودرېږه، او که وایې چې الله دې ما سره خبرې وکړي نو د قرآن تلاوت شروع کړه. نو مونځ کې انسان داسې وي لکه د الله سره چې خبرې کوي، لکه څنګه چې انسان خانه کعبې له لړ شي او هلته د الله سره د الله کور سره د لبیک اوازونه کوي، داسې په دې مونځ کې هم گویا کې دی د الله په دربار کې حاضر دی. نو مونځ داسې یو بهترین عبادت دی چې دې کې سړی ودرېږي او هغه په دې کې قیام کوي، قرائت کوي، رکوع کوي، سجده کوي، قاعده کوي. خو دا عبادت گویا کې الله تبارک وتعالی به هله قبلی چې انسان تسبیح وکړي، سبحانک اللهم ووایي، تکبیر تحریمه ووایي دا غینه مخکې، بیا قرائت وکړي، رکوع وکړي، سجده وکړي، سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی ووایي، تشهد وکړي، کینی. نو دا عبادت به اله قبلیږي چې اذا ذکرت ذکرت معي پکې راشي، چې د الله ذکر په ټول مونځ کې وشو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر هم پکې وشي، اله به دا عبادت قبلیږي. او دا ذکر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مونځ کې کم ځای دی، دا مونځ کې د هغې ذکر واجب دی. که پرې د خود مونځ دی نه کیږي، که په خطا کې در نه پاتې شو مونځ واجب الاعاده دی، چې واجب در نه په مونځ کې پاتې شو، هیر شو نو او سجده سهو دې اون کړه نو دا مونځ واجب الاعاده دی. دا مونځ به بیا دوباره به د دې اعاده په انسان باندې واجب وي. نو گویا کې الله تبارک وتعالی د دغه مونځ حکم مونږ ته کړی دی چې ستا د قیام به زه قبلومه، ستا د رکوع به زه قبلومه، ستا د سجده به زه قبلومه، ستا د قومه او جلسه به زه قبلومه، ستا د عقیده به زه قبلومه، ستا د سبحانک اللهم د ترانه به زه قبلومه، د سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی د نغمې به قبلومه. خو کله چې کله ته په تشهد باندې کېنې او په حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د سلام وې چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، نو گویا کې په مونځ کې ذکر د الله دی، ورسره ذکر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. ځکه الله فرمایي اذا ذکرت ذکرت معي،
اذا ذکرت معي دا د رفعنا لك ذکرک تفسیر دی او دا تفسیر صرف په دغه ځایونو کې نه دی، دا مونږ تاسو چې کوم قرآن کریم وایو بار بار پدې کې دا خبر راځي مونږ چې نن کوم سبق وی پدې کې الله تبارک وتعالى فرمای ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. نوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نوم د رسالت مآب صلی الله علیه وسلم دا الله په قرآن کې په څلوېښت آیتونو کې د خپل نوم سره په یو صيغه باندې راوستی دی. لکه مهاجرن دا یو لفظ دی، یخرج لفظ دی، دا غي سره مهاجرن لفظ دی، صيغه یو دا خو لفظ وته د الله او د الله د رسول د دواړو راغلي دي. یعنی الله تبارک وتعالى د خپل نوم سره نوم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ځای کړی دی. دا په قرآن کې یو دوه لس شل نه بلکې څلوېښت آیتونه دي. به طور مثال مونږ ووایو آمنوا بالله ورسوله، اطيعوا الله ورسوله، مهاجرا الى الله ورسوله، براءة من الله ورسوله، آذان من الله ورسوله، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. دغه شانته ومن يشاقق الله ورسوله ان الذين يحادون الله ورسوله چې په کوم ځای کې ذکر د الله تبارک وتعالى دی ورسره الله تبارک وتعالى ذکر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. ځکه چې الله فرمای اذا ذکرت معي، کله چې زما ذکر وشي ورسره ستا ذکر کیږي. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ختمه کړی دا فرمای وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذ قال في الخمس المؤذن اشهد. الله د خپل نوم سره نوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کړی دی. وضم الاله اسم النبي، النبي علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې فرمایي چې الله نوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کړی دی ال اسمه د خپل نوم سره. اذ قال في الخمس المؤذن، ځکه یو مؤذن په 15 وخت اذان کې چې کله اشهد وي نو نوم د الله سره نوم د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کوي. او یو شاعر چې کله دې خبره ته کتلی دي د اردو شاعر چې دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم په هر ځای کې دی، نو هغه وی مرغوب ہے کیا صلی علی نام محمد، مرغوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، اللہ رفعت کے سر عرش خدا نے. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم دومره اوچتوالی دی چې الله په عرش باندې د دې نوم د خپل نوم سره یو ځای لیکلی دی. اللہ رفعت کے سر عرش خدا نے اپنے ید قدرت سے لکھا نام محمد. تکبیر میں کلموں میں نمازوں میں اذان، تکبیر میں کلموں میں نمازوں میں اذان ہے اسم الہی سے جڑا نام محمد. الله تبارک وتعالى دې دغه نوم دغه شخصیت په برکت باندې زموږ دواړه جهان اخیسته کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.